نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. د الله رب العالمین ارشاد مبارک دی موس قائم کا په دواړو طرفونو د ورځ کې او په حصہ د شپې کې بېشکه نیکی چې کوم دی دا بدی ختمی. دا یو نصیحت دی د پاره د نصیحت اخیستونکو. زما عزتمندو د قرآن او د حدیث مطالعې دوران کې ما ته داسې مفیدې خبرې مخې ته راشي چې هغه ډېرې زیاتې د فایدهناکې وي. نو زما زړه دا غواړي چې د خپلو سامعینو سره او د ناظرینو سره هغه خبرې زه شریکې کړم، ما ته هم فایده وشي، ما دپاره د ثواب ذریعه وګرځي او شاید چې زما په دې واز نصیحت باندې یو مسلمان عمل وکړي او هغه دپاره د هدایت ذریعه وګرځي. نو داسې ډېرې مفیدې خبرې زما زړه غواړي چې دا زه عوامو سره او د فیسبوک یا چې کوم دی دغه رنګې د یوټیوب په لاره باندې په لیکه باندې دا زه شریکې کړم چې دا دوی ته فایده ورسي او زما دپاره هم د آخرت تحفه وګرځي. نو دا خبرې زه تاسو سره په دې غرض باندې چې کوم دی یعنې شریکوم. الله رب العالمین یعنې فرمایي چې تاسو مونځ قایم کوئ په دوو طرفونو د ورځ کې او په حصه د شپې کې بېشکه نیکی چې کوم دی دا بدی ختموي. یقینا نیکی سره چې کوم دی الله رب العالمین دا بدی یعنې ختموي. او بله دا چې دا یو نصیحت دی د مسلمانانو لپاره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین ورته فرمایي وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ای پیغمبره ته مؤمنانو ته واز نصیحت کوه، ځکه چې واز نصیحت دا مؤمنانو ته ډېره لویه چې کوم دی یعنې فایده وررسي. بل زما عزتمندو علم چې کوم دی دا د مؤمن ګمشده مال دی، د مؤمن ګمشده میراث دی چې چېرته هم دته میلاو شو نو اول دی د هغې حقدار دی چې دی هغه حاصل کړي او په هغې باندې چې کوم دی یعنې عمل وکړي. نو نیکي کول چې کوم دی الله پاک مونږ او تاسو ته د دې مقرره کړې ده چې مونږ او تاسو نیکۍ وکړو. خدا نه خواسته مونږ نه او تاسو نه څه ګناه وشي او په خپل ګناه باندې مونږ ندامت پښیمانتیا هغه اختیار کړو او آینده چې کوم دی د ګناه نه چې کوم دی نه ځان وساتو. او دا د یو مؤمن شان دی چې هغه نه ګناه وشي نو هغه په هغه ګناه باندې خفه وي او محسوسه کړي چې یاره ما نه یو غلط کار وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. کله چې ته نیکي وکړي، نیکي تا خوشحاله کړي، نیکۍ سره ستا زړه مطمئن شي، زړه ته آرام سکون میلاو شي نیکۍ سره، نو ته پوه شه چې زه مؤمن یم. او کله چې تا نه ګناه وشي، بدي د نه وشي، هغې سره زړه بې ارامه شي، بې سکونه شي، نو ته پوه شه چې کوم دی زه مؤمن یم. که یو سړی دا جذبات دا فیلینګز په زړه کې نه محسوسوي نو دی په خپل ایمان باندې ویلېږي چې زما ایمان کې انتهایي یعنې کمزوري ده. نو دغه رنګې کوشش کول پکار دي د نیکو. دغه رنګې انسان نه ګناه وشي نو د ګناه نه بعد فوراً څه نیکي کول پکار دي چې د هغه ګناه اثر ختم شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو نه کله ګناه وشي نو د هغې نه بعد تاسو یو نیکي کوئ تمحها چې د هغې اثر یعنې ختم شي، یعنې توبه وباسئ، استغفار ووایئ او نفل وکئ، صدقه وکئ چې دغه ګناه هغه نحوست د هغه سپېرتوب او د هغه ګناه چې کوم دی هغه اثر وي چې کوم دی هغه یعنې ختم شي. نو دغې وجې نه د نیکۍ کوشش کول پکار دي او معمولي نیکي نه دي ګڼل پکار او معمولي ګناه هم معمولي ګناه نه دی ګڼل پکار. بعضې وخت انسان دپاره معمولي ګناه د پکړ سبب وګرځي او بعضې وخت یو معمولي نیکي د انسان دپاره د نجات ذریعه وګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په جنت کې یو کس ولیدو چې راوړېدو
او دا په څه شي باندې جنت ته تللی و یعنې بغصن شجرة یقطعها عن ظهر الطریق تؤذي الناس، یعنی یو لښته چې کوم دی یو څانګه یې کټ کړې وه د لارې نه چې لارې ته هغه څانګه راغلې وه او خلکو ته به یې تکلیف رسولو، نو ده هغه لښته ماته که او یو سیټ ته یې وغورځوله. الله رب العالمین د هغې په وجه باندې د نه خوشحاله شو او بیا جنت ته چې کوم دی نه بوته. نو معمولي نیکي به معمولي نیکي نه ګڼي، معمولي ګناه چې کوم دی دا به معمولي ګناه زما عزتمندو نه ګڼي. دغه رنګه هسې دغه دپاره یو مثال راغلی دی د پوهې دپاره وي. یو نوجوانو هغه بدکارو زناکارو هغه به چې کوم دی زناګانې کولي او چا سره به چې زنا وکړه نو هغې ته به یې ډېر لوی قیمت چې کوم دی ورکولو. خو دا پکې یو صفت ووي چې کومه ګناه به یې وکړه نو یو ډایري وي ورسره په ډایري کې بیا چې کوم دی دا ګناه ځان سره لیکله او دې د وجې نه چې یاره ګناهونه خو کومه خو کله خو به م الله پاک راله توفیق را نصیب کړي او چې دا ګناهونه زما مخې ته وي نو زه به د الله نه یریږم نو کله خو به توبه وباسم. نو هغه ګناهونه به ځان سره په یو کاپي کې په یو ډایري کې چې کوم دی لیکل او مور ته به یې ویل چې یاره یعنې ما دا ګناه وکړه. مور به ورته چې بچیه ګوره دا ګناهونه مه کوه، الله تعالی ته په صدق دل سره توبه وباسه، الله به دې چېرته رونیسي. خو ده به هغه ګناه کوله او مور ته به یې چې دا ګناه مې وکړه ځان سره مې چې کوم دی دا ګناه ولیکله. یو ورځ چې کوم دی یو مجبوره ښځه چې د څلورو ماشومانو مور وه او کونډه وه، خاوند یې نه و، نو ډېره زیاته مجبوره شوه او دې بدکار دې زناکار نوجوان راغله او ځان یې ډېر سینګار کړی و چې یاره دې به ماته څه پیسې راکړي زه به پې بچو له خرڅ خوراک چې کوم دی راوړم. نو دا راغله کله چې ورته هغه د ګناه اراده وکړه نو دا زنانه چې کوم دی په جړا شوه. چې په جړا شوه نو دا نوجوان ترېنه تپوس کوي چې ته ولې جاړې؟ نو هغه زنانه ورته وایي چې زه ګوره زانیه نیم، بدکاره نیم، فاحشه نیمه، خو زه مجبوره شوې یم او د مجبورۍ په خاطر باندې داسې کار کوم او زما تا نه د خیر امید دی چې ته ما ته رانږدې نه شي. نو هغه نوجوان باندې ډېر لوی اثر وشو د دې خبرې او هغه زنانه ته چې کوم دی د ګناه نه هغه ګناه یې ونه کړه، بدکاري یې ونه کړه او زنانه ته یعنې قیمت ورکړو چې زه لاړ شم په دې باندې خپلو بچو له یعنې خرڅ خوراک واله یوسه. دی چې کله کور ته رالو نو هغه ګناه چې کوم دی په کاپي کې ولیکله او مور ته وایي چې یاره ما خو نن داسې یو نیکي وکړه. مور یې ډېر زیات خوشحاله شوه چې په زندګۍ کې دی چې کوم دی اول ځل چې کوم دی نیکي وکړه. نو مور ورته چې بچیه دا هم په دې کاپۍ کې په دې ډیری کې دا نیکي ولیکه، شاید چې الله تعالی په دې یو نیکۍ باندې تا ته اجر درکړي او د دې په برکت سره تا ته د توبې توفیق در نصیب کړي. نو ده چې کوم دی مور ته وایي چې مور یې زما خوا کاپي بلکل چې کوم دی ډکه شوې ده او په هغې کې بلکل ځای نشته چې زه پکې دا ګناه درج کړمه. نو مور ورته وایي چې بچیه دې طرف باندې یو حاشه باندې دا ګناه ولیکه، دا نیکي ولیکه چې یاره ما دا نیکي کړې ده، دا بس یو حاشه باندې چې کوم دی دا نیکي ولیکه. دا نوجوان چې کوم دی د شپې اوده شو غمګین چې یاره ګوره دا زنانه دومره مجبوره وه چې دې د مجبورۍ د وجې نه ماته راغلې وه د بدکارۍ په نیت باندې. وایي چې کله سهار راپاڅېدو الله تعالی د زړه دنیا چې کوم دی بدله کړې وه. وایي چې کله هغه کاپۍ یې کوله وکړه نو هغه کاپۍ هغه ډایري بلکل صفا سوتره پرته وه. نو هغه ګناهونه ترې ټول الله تعالی چې کوم دی میټو کړي ختم کړي او هغه نیکي په هغه حاشه باندې لیکلی شوي وه. هغه نیکي چې ده کومه کړې وه د دې ښځې سره دا احسان دا نیکي کړې وه نو هغه نیکي چې کوم دی هغه لیکلی شوی. نور ګناهونه چې کوم د ځان سره لیکلي وو هغه ټول الله پاک ختم کړي وو او ورسره یې لیکلي وو دا آیات کریمه دغه ځای کې درج و چې ان الحسنات یذهبن السیئات، بېشکه نیکی چې کوم دی دا بدی چې کوم دی یعنې ختموي. نو د الله تعالی فضل و کرم د سره د طرف ته متوجه شو د هغه یو نیکی د وجې نه چې د هغه ښځې سره احسان وکړو نو الله رب العالمین د دې په برکت سره
هغه ټول ګناهونه د چې کوم دی یعنې ختم کړه. نو د الله تعالی فضل و کرم چې یو انسان طرف ته متوجه شي په صدقېدل سره د ګناه نه چې کوم دی توبه وباسي، په زړه کې صدق وي، دغه رنګې د خپلې ګناه احساس وي ورته، نو کله نه کله ورته الله تعالی د توبې توفیق ورنصیب کړي. دا ډېره انتهایي خطرناکه خبره ده چې یو سړی ګناه کوي، وړه ګناه کوي خو ګناه ته ګناه نه وایي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. او بل طرف ته یو سړی دی چې لویه ګناه کوي خو ګناه ته ګناه وایي، نو دغه سړي ته به یو ورځ الله رب العالمین د ګناه نه د توبې توفیق ورنصیب کړي. نو دغې وجې نه د انسان سره چې کوم دی که نیکي وکړي د هغې احساس هم ورسره پکار دی چې ما نیکي وکړه، او که ګناه ترې نه وشي نو د هغې احساس هم ورسره پکار دی. ځکه چې انسان سره د ګناه احساس وي نو الله رب العالمین دته د توبې توفیق ورنصیب کړي. او یو انسان که ګناه احساس ورسره نه وي یا ګناه ته ګناه نه وي نو د توبې توفیق هم الله ورنه نصیب کوي. او دا سوال نه پیدا کېږي چې دی یعنې توبه وباسي، ځکه چې دی په خپل زړه کې هغه ګناه نه ګڼي. نو دغې وجې نه زما عزتمندو د نیکو کولو کوشش کول پکار دی. الله پاک دا موږ او تاسو ته چې کوم دی مقرره کړې ده، او دنیا کې چې کوم دی د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو استغفار غوښتل پکار دي، او الله تعالی سره په دنیا کې سپیناوی پکار دی. او حدیث کې مرادي وي چې تاسو مخکې نه مرګ نه مخکې دنیا کې که دا چا حق در باندې پاتې هغه هم د هغې ادایګي وکړئ، که د الله حق در باندې پاتې هم چې کوم دی د هغې ادایګي وکړئ، آخرت ته بلکل صفا سوتره لاړ شي. الله دې ماته او تاسو ته په دې څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې دا ستاسو دپاره هم د عمل ذریعه وګرځوي او ما دپاره د آخرت توښه وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.